دا دی بیجینګ د چین پایتخت، دا دی نیویارک د امریکا تر ټولو لوی ښار، دا د کراچي د پاکستان تجارتي مرکز او دا د ممبئی د هندوستان اقتصادي مرکز. په دې ټولو کې کوم څه یو شان دي؟ د دې ټولو ښارونو او په هغې کې د اوسیدونکو ټولو خلکو راتلونکی ډېر ژر یوازې د یوه هیواد په لاس ټاکل کیدونکی دی او هغه دی مراکش. په شمالي افریقا کې واقع د نړۍ څلورم لوی عربي هیواد، کوم چې به د ټولې نړۍ راتلونکی کنټرولوي. لیکن هغه څه دي چې مراکش ته یې دا ځانګړنه وربخلې ده؟ ولې د نړۍ د ټولو سوپر طاقتونو سترګې دا وخت په مراکش باندې دي؟ راځئ پوهیږو د انفارمیټیو پښتون چینل په دغه ویډیو کې. دا دی مخام څکلی، یو داسې الوتونکی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د انسانانو لپاره د ډار علامه جوړه شوي. که هغه په 2020 کې راغلی کورونا وایرس دی او یا هم د شلمې پیړۍ په پیل کې راغلی سپانش فلو. خلک مخام څکلی یوازې د یوه ناروغي خپرونکي الوتونکي په توګه پیژني، لیکن ډېر کم خلک پوهیږي چې د همدې مخام څکلي له وجې په تیرو سلو کلونو کې انساني نفوس 4 چنده زیات شوی. په 1802 کې اروپایي پلټونکی الکسندر وان د جنوبي امریکا له هیواد پیرو څخه تیریده چې د هلته ډېر حیرانونکي څه ولیدل. په اصل کې د پیرو خاوره د زراعت لپاره هیڅ مناسبه نه ده، مګر هلته ډېر شنه واښه او ځواکمن فصلونه وو. الکسندر چې کله د هغه ځای خلکو څخه د لامل پوښتنه وکړه، نو هغه ته معلومه شوه چې دا خلک د ماښام څکلي او نور سمندري مرغانو اضافي مواد په خپلو فصلونو کې اچوي، د کوم په سبب چې د دوی ځمکې څو چنده زیات حاصلات ورکول. الکسندر همدغه پوهه غربي نړۍ ته راوړه او بیا یې همدغه د سرې په توګه کارول. غربي هیوادونو د خپلو حاصلاتو زیاتول شروع کړل. په 1914 کې فرید سابر د همدغې سرې په مصنوعي ډول جوړولو طریقه پیدا کړه. د همدې سرې په وجه انساني آبادي یوازې په 100 کلونو کې ډیره پراخه شوه. له 1912 څخه تر 2012 پورې د ټولې نړۍ نفوس له 1.5 میلیارډ څخه 2.1 میلیارډو ته ورسېده. هر څه سم روان وو، لیکن بیا په 2010 کې ساینس پوهانو یوه ډیره خطرناکه څېړنه وکړه. په دې مصنوعي سره کې دوه کریدونکي عناصر پوتاشیم او فاسفیټ، کوم ته چې په مرکب ډول پوټیش هم ویل کیږي، زموږ له نړۍ څخه په ډیر تیزۍ سره ختمیږي. اوس د پوتاشیم ذخیرې زموږ په ځمکه کې شاید تر راتلونکو 100 کلونو پورې وي، لیکن له دوهمه طرفه د فاسفیټ ذخیرې شاید یوازې تر راتلونکو 500 کلونو پورې پاتې وي. او دوهمه تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې فاسفیټ موږ په مصنوعي ډول نشو جوړولی. له همدې امله ډیری هیوادونو د خپلو فاسفیټ ذخیرو د ساتلو لپاره سخت قوانین جاری کړي دي، د کومو په نتیجه کې چې د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ د فاسفیټ قیمت 80% لوړ شوی. د 2021 کال په سپتمبر کې چین د خپلو فاسفیټو صادرات په مکمل ډول بند کړل، ترڅو چې هغوی د خپلو خلکو لپاره دومره سره جوړه کړي چې هغوی ته د خوراک کمی نه وي. اوس دلته یوه په زړه پورې خبره دا ده چې له چین سره د نړۍ دوهم لوی د فاسفیټو ذخایر دي، لیکن هغه د ټولې نړۍ د فاسفیټو یوازې 5% دي. له سوریې سره د نړۍ دریم ډیر د فاسفیټو ذخایر دي او هغه هم د نړۍ د ټولو فاسفیټو ذخایرو یوازې 3% دي. په همدې ډول د نورې نړۍ له هیوادونو سره هم په سختۍ سره له 1 څخه تر 2% پورې د فاسفیټ ذخایر دي، لیکن یو هیواد شته له کوم سره چې د نړۍ 80% د فاسفیټو ذخایر ورسره دي او هغه دی مراکش. د ټولې نړۍ 80% د فاسفیټو ذخایر له مراکش سره دي. لږ فکر وکړئ چې له یوه هیواد سره داسې ذخایر ورسره دي په کوم باندې چې د ټولې نړۍ د انسانانو راتلونکی او ژوند کول تړلی دي. د کومو هیوادونو خلک به په خپلو فصلونو کې سره اچولی شي او د کومو هیوادونو خلکو ته به سره نه ورکول کیږي. دا ټولې فیصلې به مراکش کوي او دلته هغه خطرناکه شیبه راځي کومه چې څو ځله په تاریخ کې تکرار شوې ده. هر کله چې زموږ د انسانانو ژوندي پاتې کېدل یا راتلونکی په کوم څه پورې وتړل شي، نو د هغې په پایله کې جنګونه رامنځته
کیږي. اوس څنګه چې زموږ راتلونکی له مصنوعي ځیرکتیا سره تړلی دی، نو ټول سوپر طاقتونه د دغه روبوټونو د چارج کولو عنصر لیتیم په لټولو باندې اخته دي. په ټول انساني تاریخ کې تر ټولو ډیره وینه د خوراک او غذایي موادو د ترلاسه کولو لپاره بهیدلې ده. په بدبختۍ سره زموږ نړۍ اوس بیا هغه نقطې ته را رسیدلې ده چې ډیر ژر د خوراک یوه لویه کمی راتلونکې ده او د دې کمښت د لرې کولو لپاره طاقتور هیوادونه تر هر حد پورې تللی شي. مراکش ډیر ژر په ځمکني سیاست کې یو لوړ مقام ته رسیدونکی دی، ځکه همداسې څه موږ په تاریخ کې لیدلي. که یو نیم سل کاله شاته لاړ شو، نو په 19مه او 20مه پیړۍ کې د تیلو ټول تولیدات د امریکا په لاس کې وو او همدغه شي امریکا سوپر پاور جوړه کړه. په 18مه پیړۍ کې له برتانوي امپراتورۍ سره د نړۍ تر ټولو ډیر قیمتي عناصر وو او په همدې سبب هغې په ټوله نړۍ باندې بادشاهي وکړه. او له مراکش سره خو د داسې عناصرو ذخیرې دي له کومو سره چې د ټول انساني نسل ژوندي پاتې کېدل تړلي دي. په ټول انساني تاریخ کې داسې جغرافیایي فایده هیڅ کوم ملت یا هیواد ته نه ده ورکړل شوي کومه چې له مراکش سره ده. لیکن د دې تطبیقات او هر اړخیز زیانونه به څه وي، دا به راتلونکی وخت ثابتوي. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای پامان.